بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد قریشی یم د قریشی ګرافیک چینل څخه. هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. تېره ورځ موږ خپل اووه ورځني کورس لومړۍ برخه یا لومړۍ پړاو وویلې چې موضوع یې وه د Adobe Illustrator ټولباکس. نو که چیرې مو هغه ویډیو نه وي کتلې نو لومړی هغه ویډیو وګورئ، وروسته بیا د دې کورس دوهم پړاو یا دوهمه ویډیو وګورئ، ځکه په هغه ویډیو کې چې کوم سټیپونه وه په دې ویډیو کې ډېر رول لري. لینک د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې پروت دی. که چیرې تاسو نوي یاست زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړي، زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ تر څو زما هره نوې ویډیو لومړی در تاسو پورې در ورسېږي. څو د ویډیو په طرف تېره ورځ موږ او تاسې ټولباکس باندې خبرې وکړلې. زموږ او تاسې د اووه ورځني کورس لومړۍ ویډیو همدغه وه. نن راځو موږ او تاسې پر دوهمه موضوع خبرې کوو چې رولز آف ډیزاین، د ډیزاین کولو اصول. رولز آف ډیزاین په Adobe Illustrator کې د ډیزاین کولو لپاره مهم اصول څو دي؟ په Adobe Illustrator کې د ډیزاین کولو لپاره اصول ډېر دي، خو ما تاسو ته هغه اصول راجمع کړي دي چې ډېر مهم دي چې هغه ودي: ټایپوګرافي، د رنګ ترتیب، منظم کول، فاصله، ریزولوشن، بلیډ او مارجن، فایل ډول. ټایپوګرافي معنا څه؟ دا د لیکنې هنر دی. فونټ، سایز، فاصله او لیکبندي ته پام کول. دا ټوله اوس په Adobe Illustrator کې په واضح ډول درته وایم. دلته ما سره کې درته وایم. د رنګ ترتیب، کالرز، سکیم، مختلف رنګونه د یو بل سره همغږي کول. الاینمنت، منظم کول، لیک، عکس او لوګو په منظم ډول ایښودل. فاصله، سپیسینګ، د شیپونو، عکسونو، لیکونو ترمنځ منظموالی. ریزولوشن، دا په ډیزاین کې یو له هغه مهمترینو سټیپونو څخه دی. دا د عکس یا فایل فارمټ ښودنه کوي. بلیډ او مارجن، بلیډ هغه اضافي ساحه، هغه اضافي برخه ده چې په چاپ کې پرې کیږي. مثلا که چیرې موږ تاسې چاپ وکړو د یو ډیزاین، اضافي ساحه پر هغه ورقه یا بینر هر څه چې شاوخوا چې کوم اضافي ساحه ده هغه ځای پرې کیږي. یوازې هغه مغزې پاتېږي چې هغه ته بیا موږ تاسې مارجن وایو. هغه خالي برخه چې عناصر ترې دننه وي، مثلا لوګو د شرکت نوم دی، عکس دی، لوکیشن دی، موقعیت دی، هر څه چې هغه ته بیا مارجن وایي چې هغه برخه ده چې عناصر ترې دننه وي. او بلیډ هغه اضافه برخه ده چې په چاپ کې ځینې پرې کېږي. پسې فایل فارمټ، فایل ډول، AI، PDF، PNG، JPG، SVG. په دې کې PNG او JPG دا د عکس فارمټونه دي، او AI چې دی خپل د ایډیټ لپاره د Adobe Illustrator خپل یو فایل دی AI. او PDF د موږ تاسو زیاتره وخت د پرنټ لپاره PDF استعمالوو، PNG هم استعمالوو، JPG هم استعمالوو. SVG د ویبو لپاره دی. راځو اوس Adobe Illustrator ته تر څو دا موضوعات سټپ بای سټپ توضیحات وایو. راځو اول به یو شیپ راخلاص کو، په د دې دپاره راخلاص کو چې موږ تاسې یو منظم بزنس کارت جوړ کړو په عین حال کې، ځکه چې دا ټول سټیپونه باید پکې تشریح او واضح سي. د هغه دپاره به موږ تاسې اندازه ورکړو. دلته پکسل دی، نو پکسل به په سانتي متر واړوو. د بزنس کارت دپاره عموما 4 په 450 کې په افغانستان کې دغه اندازه ده، په نور ملکونو نه یم خبر. اوس 450 په 4 کې د آی ډي کارت لپاره ده، دا د مکتبو او سنټرونو د دې ځایو لپاره چې یا د بزنس کارت لپاره بیا برعکس ده 4 په 450 کې. نو راځو اول وایټ بردوالی یې 4 ملي متره کوو، او اوږدوالی یې هایټ لوړوالی یې هغه به بیا 450 ملي متره کوم. دغه چې دی د زموږ او ستاسې د بزنس کارت لپاره
شیپس ول. موږ او تاسې په دې کورس کې یوه برخه دا ده چې بزنس کارت او آی ډي کارت څنګه جوړولی سو. په راتلونکي ویډیوګانو کې انشاءالله هغه هم تشریح کوو. راځو د ټول څخه در مخه په پریزنټیشن کې موږ او تاسې اوله برخه درلوده ټایپوګرافي. دا د لیکنې هنر دی. فونټ، سایز، فاصله او لیکبندي ته پام کوئ. دا د لیکنې هنر دی. اوس نو فونټ، سایز، فاصله او لیکبندي. اول راځو فونټ. ګوره په ډیزاین کې یو له مهمترینو شیانو څخه چې دی فونټ دی. که چیرې ستا په ډیزاین کې فونټ سم نه وي، فونټ خوندور نه وي، نو ډیزاین به هېڅ خوند ونه کړي، ډیزاین به هېڅ جګتیا ونه لري. راځو د دې لپاره به موږ او تاسې اول یو ډیزاین جوړ کړو، وروسته بیا فونټ نور موضوعات ته راسو. ډیزاین به زه کوشش وکړم چې ساده ډیزاین جوړ کړم، ځکه چې موږ او تاسې د نن ورځې موضوع چې ده د ډیزاین کولو اصول دی. نو د بزنس کارت په ورځ، د آی ډي کارت په ورځ به بیا موږ او تاسې کوشش وکړو چې ښایسته ترین ډیزاین وکړو. راځو د دې دپاره به موږ او تاسې که شیپ راخلاصوئ، لاین راخلاصوئ، هر څه چې زه به شیپ راخلاص کړم. دې ته به ایډیټ ورکړو. دی به واړوو دا بل سایډ ته، ځکه چې موږ او تاسې پښتو آی ډي کارت جوړوو، نو بس دغه سایډ سم دی. دې ته به یو رنګ ورکړو، همدغه رنګ یې سم دی. سټراک به ځینې لرې کړو، یو بل شیپ به رسم کړو. دته به هم یو رنګ ورکړو. دی به بیک سایډ ته واړوو چې هغه بل پر مخته شي. دا ځکه دی ټوله سپین سو، دغه زموږ اساسي شیپ چې دی د سټر دغه لري، فیل لري. دا فیل رنګ به وروسته کړو، سم شو. راځو موږ او تاسې دلته به دا لوګو عکس دا به خلاص کړو. زه به کوشش وکړم چې زموږ او تاسې خپل په مورنۍ ژبه یعنې پښتو ژبه د هر څه درته واضح تشریح کړم. دغه نوم د پلار نوم خو نو په بزنس کارت کې نشته. دا چې دی دا آی ډي کارت دی، بزنس کارت هغه دی. زه اوس جوړوم دا بزنس کارت، دا آی ډي کارت دی. ښه یو شی پاته دی چې هغه د زموږ د یوټیوب چینل لوګو. هغه به راخلاصه کړو. اوس راځو وایو ټایپوګرافي معنا څه؟ وایي دا د لیکنې هنر دی. فونټ، سایز، فاصله او لیکبندي ته پام کول. ګوره زه غواړم چې دغه بزنس کارت جوړ کړم. اوس ګوره دلته اول موږ تاسې باید عکس دلته کښېږدو د پېژندګلوۍ لپاره. راځو دغه زموږ ستاسې د یوټیوب چینل لوګو به دلته کښېږدو. یو دایره به راخلاصه کړو. په تېره ویډیو کې موږ تاسې ویلي وه چې په یو دایره کې عکس څنګه راخلاصولی شو. نو په دې کې به یو عکس راخلاص کړو.
دې ته به سټراک ورکړو ژړ سټراک ورکړو ګوره عموما په ډیزاین کولو کې باید موږ تاسو د رنګونو میچینګ زده کړو ګوره دې ته موږ تاسو ژړ سټراک ورکړئ نو مجبوره یې دې ته باید تور سټراک ورکړو چې د دې رنګونو میچینګ سره یوسي اوس راځو دغه به موږ تاسو په خپل نوم واړوو قریشي ګرافیک دا به یې څه غټ کړو رنګ یې سپین کړو دغه د اړیکې شمېره او ادرس دی د دې ورځې ادرس یې څه سوی دی ادرس یې دغه دی یو وارې به دلته یو ډیزاین جوړ کړو لاندې چې د ادرس لپاره سم راسي دې ته به رنګ ورکړو داسې رنګ ورکړو د دغه ځای رنګ به بیا ور واړوو اوس لپاره همدغسې سم دی دغه به رنګ ور واړوو لږ دغه ادرس به دلته واچوو که څه هم دا د یوټیوب لپاره مثلا یو بزنس کارت دی یوټیوب لپاره نه دی خو خیر موږ تاسو بیا داسې کیاس کړو چې زموږ ستاسو خپل د یوټیوب برانډ به پکې استعمال کړو ما زه به دلته د ادرس ور واچوم print کو دی به هم سپین سټراک ورکړو اوس باید دا ډیزاین لږ خوندور سي نو د دې خاطره تاسو باید دلته یو کوچنی ډیزاین لا بل ورکړو ډیزاین به داسې ډیزاین ورکړو چې معمولي لیکه ده دا نو که په هر رنګ وي دغه رنګ به ورکړو چې د دې سره د رنګونو میچینګ ترتیب یې هم سم سي دی به لږ ورته راټول کړو لکه دا یو طرف به لږ ډېر ګرځو ښه اوس به راسو دلته به یو shift alt بټن ونیسئ د دې څخه کاپي اخیستل کېږي shift alt دا به لږ کوچنی کړو shift alt دې څخه بل کاپي پسې واخلو لږ ورته رانږدې کړو دی به لرې کړو ګوره دا ډېر خوندور راغلی پکښې بس مازې دغه رنګ به یې ور سپین کړو زموږ په فکر چې سپین رنګ به ښه خوند پکښې وکړو اوس راځو وایو دلته باید موږ تاسو خپل محتوا ور واچوو نوم بزنس کارت دغه ټول معلومات باید واچوو د دې لپاره به موږ تاسو یو جوړ شوی بزنس کارت راخلاص کړو زما سره بزنس کارت جوړوم ټول بزنس کارتونه خو دلته به زه مشخص نمبر خلاص کړم څلور
دا موږ یو ډیزاین جوړ کړی و در مخه دې څه به زما زه دا محتوا راکاپي کړم دا محتوا به درته پیسټ کړم ښه اوس په دې کې اول خبره وه ټایپوګرافي د لیکنې هنر که چیرې ګوره اوس موږ تاسې دغه فونټونه دي مثلا ګوره زه اوس دغه ګرافیک ډیزاین دې ته زه دغه فونټ ورکومه هېڅ خوند به ونه کړي په دې آیډي کارت کې ګوره زه دغه فونټ ورکوم ګوره هېڅ خوند هم نه پکې کوي هېڅ نه معلومېږي درسره چې دا وایي څه هېڅ ادب نه ځینې اخیستل کېږي چې د دې موضوع څه ده نو خو د ټولو څخه یو د مهمو شیانو څخه اول د ډیزاین د اصول څخه دا دی چې موږ تاسې باید فونټو ته ډېر توجه وکړو لیکنه فونټو ته د فونټو هنر ډېر مهم دی په دغه کې په ډیزاین کې باید فونټ ډېر خوندور وي سایز فاصله ګوره که چیرې زه دغه ګرافیک ډیزاین دغه فاصله چې ده زه دا په دغه اندازه کوم ګوره ښه خوند پکې کوي آیډي کارت ښه پکې معلومېږي ګوره د لیکس آیډي کارت ښه پکې معلومېږي که چیرې زه اوس دا اندازه یا کوچنۍ کړم یا غټه کړم اوس یې تاسې خپل وګورئ ګوره آیډي کارت هېڅ خوندور نه پکې معلومېږي هېڅ درسره سړی پې پوهېږي هم نه چې دا اوس د دې اصلي ادب څه دی ګوره نو د ټولو څخه مهم شی یې سایز و فاصله او اندازه دا ټوله مهم دي په ډیزاین کې د هر څه ته باید توجه وشي د هر څه باید وکتل شي دوهم د رنګ ترتیب دی مختلف رنګونه د یو بل سره همغږي کول ګوره مختلف رنګونه ګوره ما دغه رنګ اوس پکې استعمال کړی دی هېڅ خوند نه پکې کوي دغه د زموږ د چینل لوګو ده د دې د رنګ چې دی باید دغه رنګ ورکول شي چې دا د رنګونو میچینګ یې سم شي که دا نه وي دغه رنګ باید ورکول شي چې هر رقم وي باید د رنګونو میچینګ ترتیب یې سره سم شي نو زه دې ته راځم دغه رنګ ورکوم دغه لارې څخه هم موږ تاسې رنګ ورکولی شو دلته به یې دا سټراک لږ غټ کړو دغه رنګ چې ورواړو شمالو دا په دغه سم دغه تورس چې دا بوم دوه کړو ځکه هغه سټراک موږ تاسې به کړی دي ګوره دغه رنګ دغه ده لیکنه بیا سپین ښه خوند پکې کوي دا دوهم د رنګ ترتیب مختلف رنګونه د یو بل سره همغږي کول که چیرې ګوره زه اوس دې ته یو رقم رنګ ورکوم مثلا دې ته ما دا دی سور رنګ ورکړه دې ته بیا دا دی دا رنګ ورکوم دا ته بیا دا رنګ ورکوم دا ته بیا شین رنګ ورکوم راځو دغه ته بیا سور رنګ ورکوم دا نمبر ته به بیا رنګ ورکوم دغه سټراک به هم درسره بل رنګ ورکړو چې د دې سره د رنګ میچینګ یې سم سم دا د به هم بل ورکړو ګوره که چیرې موږ تاسې ګورو دې ډیزاین اول ډېر خوند درلودی ځکه چې د رنګونو میچینګ یې ترتیب یې سره سم تاسې خپله قضاوت وکړئ زه به دی بېرته اولني حالت ته واړوم ګوره د هر څه رنګ ترتیب دا باید په یو خوندور معیار سره وشي ګوره اوس څونه ښه منظم پاک معلومېږي اوس راځو درېیمه برخه د منظم کول لیک عکس او لوګو په منظم ډول شو دا زموږ تاسې په دې پریزنټیشن کې درېیمه برخه ده ګوره اوله برخه مو ویل دا د ټایپوګرافي مو ویل د رنګ ترتیب مو ویل اوس منظم کول دی لیک عکس او لوګو په منظم ډول ښودل د دې څه مراد څه دی ګوره دغه عکس دی زه غواړم دی غټ کړم مثلا په دا سایز سره ګوره دا ډیزاین هېڅ خوند هم نه کوي ګوره د دې څه مطلب څه دی وایي لیک عکس او لوګو په منظم ډول ښودل ګوره منظم ډول لومړی سم ګوره زه دا کوچنی کوم لیک عکس دا ټول په منظم هېڅ خوند نه کوي
دا ګر د ډیزاین خلاف او د اصولو خلاف کارونه دي دا ټوله باید په منظمه سطحه په منظم انداز باندې وسي ګوره لومړی څو ایښو نو د دې څه مطلب دا دی چې باید فونټ ته وکتل سي فونټ باید په کومه اندازه سي عنوان ته باید وکتل سي اوس ګوره موږ تاسې عنوان لرو د آی ډي کارت عنوان چې شته موضوع چې شته قریشي ګرافیک نو باید دا محتوا چې ده دا باید غټه سي دا محتوا دا باید غټ سي ځکه چې دا عنوان دی اوس نو بیا نوره محتوا باید څنګه وسي دا باید کوچنی سي ځکه چې دا آی ډي کارت ډیټ اف برث جاینټ ډیټ کوم دا ایکسټرا شان دي ایکسټرا شان څخه باید یو تاسې هغه اندازه کار ځینې وخت هغه اندازه غټ کوچنی کړو چې کوم د ډیزاین سره ورته وي ګوره دغه ادرس دی ادرس باید په منظم ډول کېښودل سي که چیرې دا غټ سي هېڅ خوند به هم نه کوي بارو ځای هم نه ورپیدا کېږي که ځای ورپیدا کوي په یوه شرط ځای ورپیدا کوي دی شي دا ورته غټوي دا چې ورته غټ کړي اصلي د کار خراب د ډیزاین اصولو خلاف کار دی وکړي باید هر څه په منظم ډول وسي ګوره هېڅ خوند هم نه کوي دا چې هم ورته غټ کړي دا بیخي دا ټوله د اصولو خلاف کار دی دا هر څه باید په منظم انداز په منظمه سطحه باید وسي ګوره ډیزاین دا چې بیا چاپ سي بیا بیخي بدمن کېږي راځه خپلې موضوع ته څلورم چې شي دی فاصله سپیسینګ د شکلونو عکسونو لیکونو ترمنځ فاصله دا بیا څه مطلب دی شکلونو عکسونو ترمنځ ګوره دغه شکل موږ تاسې اوس جوړ کړو ګوره زه درته د دې څخه لږ فاصله ورکوم څومره بد معلومېږي دا ځای سپین پاتې شي یا دی زه لږ کوچنی کومه دغه لوګو ده دا دلته راولم دغه عکس دی دغه نوم دلته راولم د چینل دی دلته ورسره ږدم چې د ده سره همشکله شي خو هېڅ خوند نه کوي ګوره هېڅ خوند نه کوي ډیزاین درسره د ډیزاین خوند لري نو د دې څخه مطلب دا و د شفونو عکسونو لیکونو ترمنځ فاصله مهم باید فاصله په مساوي اندازه یې کوم اندازه ښه یې وساتو دا هم د ډیزاین یو له مهمو اصولو څخه دی چې باید فاصله سم وساتو اوس راځو ریزولوشن ما تاسو ته د سر کې ویډیو سر کې اول وویل چې ریزولوشن دا د عکس یا فایل یا فارمټ ښودنه کوي څه چې کوي ښودنه کوي ګوره ریزولوشن دا معنا څه اوس زه راځم مثلا دغه آی ډي کارت ته راځم دغه آی ډي کارت ته زه غواړم چې دی عکس ته واړوم ګوره ریزولوشن یې د دې دا اوس سم دی زه غواړم دی عکس ته واړوم فایل ته راځم ایکسپورټ از دی به دلته په ډیسکټاپ ثبت کړو د آی ډي کارت څلور په نامه به ثبت کړو جی پي جي یا جی پي جي به ثبت کړو اوس لپاره ګوره ریزولوشن په دا ځای کې دی اوس چې تا عکس دلته ثبت دی یو صفحه درته راخلاصېږي ګوره دلته سی ام واي کې راځي دلته کمپریژن راځي ریزولوشن راځي موږ د هیڅ سره کار نه دی یو به سی ام واي کې درته تشریح کوم یو به ار جي بي درته تشریح کوم او دلته به ریزولوشن درته تشریح کوم اول به موږ تاسې دا ثبت کړو په دغه سره په دغه اندازه سره به دواړه یو به ثبت کړو اوس لپاره خو هلته یو ثبت شو ډیسکټاپ باندې دغه دي دواړه ثبت شوي دي په یوه دغه راغلي دي یو ځای راغلي دي دا بیا هلته موږ داسې جلا کولی هم شو ښه دی به درپورې خلاصېږي موږ او تاسې به راسو دویم سټپ ته که چیرې زه غواړم دی ثبت کړمه بیا ایکسپورټ به راسو ایکسپورټ اس ته به راسو د دې دوو ترمنځ ریزولوشن ډېر مهم دی ګوره دلته به بېرته نوم ایډیټ ورکړو ځکه چې دغه نوم هغه نوم بیا یو کېږي بل نه ثبتېږي ایکسپورټ وکړه اوس دلته ریزولوشن هلته په تېر وارې کې موږ تاسې ریزولوشن 300 ورکوي دا وارې ریزولوشن به موږ تاسې در سره 18 ورکړو
اتلس به ورکړو دا سټنډرډ په لاغال پرېږده سیمایکي او RGB مطلب څه که چیرې موږ تاسو غواړو د عکس چاپ ته یې ورکړو باید سیمایکي سي او که غواړو چې عکس رقم حساب کړو مثلا فیسبوک ته پورته کړو یوټیوب ته پورته کړو ټیک ټاک ته پورته کړو خپل اعلان جوړو ځینې هغه باید RGB سي مطلب ټولنیزې رسنۍ ته کې پورته کړو باید RGB سي نو اوس موږ تاسو دا د ځان لپاره ثبتوو نو باید موږ تاسو دا RGB کړو ځکه د چاپ لپاره نه دي اوس راځو دویم ثبتوو دوهم عکس هم ثبتوو دوهم عکس چې ثبت شو راځو لومړی عکس وګورو دا لومړی عکس دی زه به دا لږ رازوم کړم ګوره د هر څه منظم دي صفا دي رزولوشن یې سم دي خط یې ویل کېږي our service I am graphic designer my skill is ګوره دا ټول په واضح ډول ویل کېږي نه هر څه اوس راځو هغه بل عکس راخلاصوو چې موږ دوه بارې ثبت کړي دي چې دغه دی اوس به د دې رزولوشن ګوره اول خو رزولوشن ته ګوره دی څومره کوچنی دی اوس که چیرې دی موږ رانږدې کړو ګوره څومره خوږ دی فقط هلته 300 رزولوشن و ګوره دلته دا ویل کېږي لا د دې عکسو ترمنځ توپیر تاسو خپل وګورئ یو دغه عکس دی یو هم دغه عکس دی ګوره دی اول چې راخلاص کړې خپله دومره نږدې یې بیا چې رانږدې کړې نور هم ویل کېږي ګوره دا خو نور درسره رانږدې کېږي نه ګوره دغه هغه د ده په سم ټول اندازه ده دلته هغه خطونه هېڅ نه ویل کېږي ګوره دلته ښه واضح سم ویل کېږي دلته نه ویل کېږي نو ما تاسو ته وویله چې د ډیزاین کولو په اصولو کې یو له مهمترینو اصولو یو له مهمترینو اجزاو څخه رزولوشن دی دا د عکس یا فایل فارمټ ښودنه دا یو له مهمو اجزاو څخه دی که ته چیرې چاته داسې یو فارمټ ورکړې دا هېڅ معنا نه لري البته د پورې وبله خندېدنو په دې کې څه ویل لري درسره لیکنه نه هېڅ سم نه معلومېږي دا د هلته رزولوشن ما تاسو ته وښو طریقه ده ګوره دلته هر څه ښه صفا واضح معلومېږي راځو دا به ایسته کړو بلې برخې ته بلډ او مارجن بلډ هغه اضافه برخه چې په چاپ کې پرې کېږي مارجن هغه خالي برخه چې عناصر ترې دننه دا ډېر وسایل راځو الستریټر باید خلاص کړو ګوره دغه کې موږ تاسو عکس راخلاص کړی دی دلته وګوره دغه د شاوخوا ساحه چې ده دغه شاوخوا ساحه چې ده زه به دا تاسو ته دلته په زوم سره وښیم دغه د شاوخوا ساحه چې ده دا ټوله چې نومېږي دا بلډ نومېږي بلډ معنا څه کومه برخه بلډ هغه اضافه برخه چې په چاپ کې پرې کېږي که چېرې دا عکس موږ تاسو چاپ کړو دغه د شا اضافه برخه دا ګرځي څه کېږي اوس نو مارجن معنا څه هغه خالي برخه چې عناصر ترې دننه وي دا ټول عناصر اجزاوې دي عکس دی نوم دی لوګو دی لوکیشن ادرس دی موبایل نمبر دی ډیزاین دی دا ټوله بیا دغه ګرده بیا مارجن برخه ده چې دا په عکس کې دننه پاتېږي نو د شاوخوا برخه په عکس کې پرې کېږي دننه باید موږ تاسو په ډیزاین کولو کې دننه ته ډېر تمرکز وکړو راځو بلې برخې ته فایل فارمټ AI, PDF, PNG, JPG, SVG AI خپل دا ډول سیټر دی چې ایډیټ پکې کېږي PDF, PNG, JPG دا نور SVG دا په مشخص پر مربوط نه دي دا د ویبپاڼو ویبونو لپاره دی موږ تاسو باید PNG, PDF یا AI او JPG ووایو PNG هر ځای راخلاصېږي JPG که چېرې موږ تاسو غواړو چې یو فایل په JPG ثبت کړو بیا یې غواړو چې الستریټر کې بېرته راخلاص کړو چې راخلاصوی دی نه راخلاصېږي ځکه لومړۍ برخه باید کټینګ شي لومړۍ برخه چې کټینګ کړې بیا دی راخلاصېږي او PNG بیا دا نه لري PNG بیا د سټیل ته راخلاصېږي PDF خپله د فایل فارمټ لپاره دی چې موږ تاسې اکثره وخت چې چاپ کوو باید د PDF له لارې وکړو او AI خپله د الستریټر راځئ چې عملي ډول یې درته وښیم دغه عکسونه دي موږ تاسې در مخه په JPG ثبت کړو JPEG اوس راځو په څه شی ثبتوو PDF بیا ثبت کړو دلته به دغه ور ووایه دلته سیو از ټایپ دا ټایپ شي که چیرې ته غواړې
ګوره دلته په BMP هم ثبت وایي CSS هم ثبت وایي JPG خو موږ وثبت کړي PNG هم ثبت وایي لکه مخکې چې مې درته وویل SVG د ویبپاڼو لپاره دی PSD فوټوشاپ شکل ته اړه وایي TIF دی دغه TIF خپله دا د دغه لپاره دی. اوس راځو موږ تاسې غواړو چې دی دا فایل څنګه ثبت کړو AI ثبت کړو. AI بیا دلته نه ثبتېږي. AI به موږ تاسې ساده ثبت ته راځو دا خو موږ تاسې اکسپورټ ته راځو چې د عکس فارمټونه وټوله راځو AI دغه ته راځو چې AI سره څنګه ثبت وایي AI خپله د پروګرام شارټکټ دی Adobe Illustrator راځو دلته سیواز ته راځو دغه سیواز چې دی خپله په Adobe Illustrator AI کې دلته ثبتېږي دلته هم ته بدلوای سې Adobe PDF دی بدلوای سې لکه تر مخکې مې ویل EPS دا خپله د Illustrator بل شکل دی AIT بل دی SVG دی کمپوزر. اوس راځو موږ تاسې ډیسکټاپ باندې دی د AI په شکل ثبتوو چې بیا وروسته موږ تاسې تغییر هم پکې کولی شو دی پر AI ثبت کړه به موږ تاسې پوښتنه وکړي هغه ما زه اکسپټ کړه د 2018 Illustrator کې ثبت کړه دی چې ثبت شو دوم فارمټ به موږ تاسې PDF ثبت کړو عکسونه موږ تاسې ثبت کړه JPG او PNG ثبت کړه اوس به PDF هم ثبت کړو ګوره دلته سیوینګ شروع شو دا چې کله 100 ته ورسېږي هغه فایل فارمټ هلته ثبتېږي د دې څخه مراد دا دی AI چې دی په هغې کې بېرته ته تغییر کولی شي دا فایل داسې ثبتېږي لکه څنګه چې دلته ثبت دی. ګوره زه اوس راځم هغه راخلاصوم دی به زه در سره کینسل کړم ګوره دی ما کینسل کړ زه غواړم بېرته هغه فایل به خلاص کړم. اصل کې که تاسو پام و د دې ویډیو په سر کې دغه فایل فارمټ چې ما راخلاص کړي دا ما د بله ځای راخلاص کړي مګر اوس ما پر ډیسکټاپ باندې ثبت کړي دي اوس یې د ډیسکټاپ له لارې بېرته راخلاصوم موږ تاسې په AI سره ثبت کړي چې دغه دی ID ډیزاین ګوره زه دی دلته ترافیک کوم دی به خپله په هغه انداز راخلاصېږي چې هم به ایډیټ پکښې کېږي ګوره هم به بېرته ثبتېږي ګوره بېرته په هغه انداز راخلاص چې هم ایډیټ پکښې کېږي هر څه. اوس راځو دی په ثبتوو PDF ته د چاپ لپاره PDF ته ثبتوو ګوره Adobe PDF د هغه څلورویشت به ثبت کړو دلته مازې انټر ووهئ سیو PDF زیاتره وخت چې PDF ثبت کړي اکثره کمپیوټرانو دا اجازه ورکوي چې PDF خپله راخلاص شي. اوس راځو دا PDF راخلاصوو موږ اوس تاسې کمپیوټر کې د دې اجازه نه درکول شوي چې خپل پر سره خلاص خپله بیا راخلاص کړو. چیرې تاسې زما په چینل کې نوي یاست زما یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ تر څو زما نوې ویډیوګانې تاسو پورې ورسېږي. لږ وخت نیسي ورته منتظر اوسئ. چې دا فایل به خلاصېږي نو زموږ ستاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسېږي د PDF ته به معطله شو زموږ ستاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسېږي پریزنټیشن ته به راسو نو زموږ ستاسې د نن ورځې موضوع وه د ډیزاین کولو مهم اصول چې باید ډیزاین په کوم اصول سره وشي چې د هغه لپاره موږ تاسې اووه اصول درلودله چې اول اصول دوهم اصول د رنګ ترتیب و درېیم اصول منظم کول و څلورم فاصله پنځم ریزولوشن شپږم بلډ او مارجن او اووم فایل فارمټ یا فایل ډول. نو زموږ ستاسې د سبا موضوع د لوګو ډیزاین